د آریا ټي وي درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. په افغانستان کې پخوانی ژرندې ډیر رواج درلودو. د سپینګیرو په وینا له دې مخکې میچنې او بیا ژرندې رواج شوې. موږ نن په چمتال ولسوالۍ کې یوې پخوانۍ فعالې ژرندې ته راغلي یو. زه خان محمد دی چمتال مرکزي دی کلی دی چمتال دی ولسوالۍ. دا ژرنده تقریبا یو 100 کاله کېږي. زه به یعنې یو 15 کلن ماشوم دی دا ما په یاد راځي چې دلته دا اوي ژرنده وه او دا شاوخوا ولسونه خپل جوار غنم دغه شیان راوړي وربشې دلته یې اوړه کوي. 4 منه دي مدار کې. بعضې ژرندې 3 پاوه اخلي، دوی 2 پاوه موزه اخلي، دا اوړه کوي. فل یې خو کوم دا خو ډېر سابق جوړ شوی، خو سیمټ نه جوړ شوی، یعنې سیمټي کښته ده او دا د همدغه په طریقه دا اوبو په شخص باندې تاویږي او دغه اوبو لنګر دی دا تاویي او دا بعد لغه اوړه کوي. دلته یې سراسیا منطقه ورته یا شراب منطقه ورته وایي. دلته له بارګان راځي، له مرکزي چمتال نه راځي، له سراسیا هغه نه شراب سراسیا او میرقاسم دې منطقو نه راځي. دلته بار سنگش از کوه میره خب چش میره فقط سنگ آقا میته چرخش از مزار خریدم میره اگه گندمی که آمد مردم یک سنگ تای است یک سنگ بالا است. روز آقا میته کمر سنگ میزه میکنه، لبی سنگ آرد میکنه. این اگر بخار 8 باو میگیریم برش خوب است دیگه. یک رو کار است، دو رو نیست.